السلام علیکم د جان افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ ذبیح الله بیان یم یو ځل بیا تاسو سره په خپرونه کې په کابل کې د اکسوس کتابفروشي ته راغلي وو د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت یې نندارتون پرانیستی دی او په ډېر تخفیف سره خلکو دا کتابونه خلکو باندې پلوري. نو راځئ لیدنې کتنې خلکو سره خبرې او د مطالعې او د کتاب په هکله د هغوی نظرونه اورو. دلته هر کال داسې یو نمایشګاه جوړېږي نندارتون د کتاب. نو تېر کال موږ په کابل پوهنتون کې وه، هلته ګڼ شمېر کتاب پلورنځۍ راغلي وي، نو خپل کتابونه یې نمایش ته ایښي وو. پس له هماغه نه اکسوس کتابخانې سره زه اشنا شوم، اوس هم کتابونه وایم راسره شته. نو نن هم راغلی یم، بعضې کتابونه مې خوښ کړي دي. ما یو پیغام خو د ځوانانو ته ټول ته دا ده چې باید کتاب ځان سره ملګری کړي. له کتاب نه بل ښه ملګری نه پیدا کېږي او دا یو عادت ده. اول له لږ نه شروع کړي، بیا وروسته پسې حجم یې ډېرېږي که نه، نو علاقه زیاتېږي له کتاب ویلو سره، ذهن یې خلاصېږي. ځینې ځوانان دي چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بوخت دي او دې کار هغوی د مطالعې نه لرې پاتې کړي. د دوی دپاره ستاسو څه توصیه ده؟ د ما توصیه دا ده چې هر څه یو لیمټ لري که نه، یو حد لري. باید تر خپل حده پورې په هر بخش کې اوسي. تر اندازې باید استعمال شي. بالکل تر اندازې، هر څه خپل اندازه پورې. اکسوس له څه وخت راهیسې فعالیت کوي؟ اکسوس نږدې یوه لسیزه کېږي چې په 2014 کال کې د فعالیت پیل کړی دی او موخه یې دا ده چې د ټولنې د کتابي میراث پیاوړی پاتې شي، تداوم پیدا کړي او د افغانستان ملي ارزښتونه په ځانګړې توګه په فرهنګي حوزه کې چې کوم څه اړتیا ده په دې پانګونه وشي او په افغان ځوانانو کې د کتاب لوست فرهنګ وده وکړي. نو په دې اساس علاوه پر دې چې موږ د ورځ لمانځو د کتاب لوست فرهنګ په ټولنه کې موږ غواړو چې د پیاوړی شي او همدارنګه یوازینۍ لاره د کتاب لوستل دی چې په دې سره یوه ټولنه نیکمرغه کیدای شي او دا یوه ازمېیل شوې او ثابته لاره ده. نوم مې میرخان سمسور ده. په فیسبوک کې دوی اعلان کړی و چې اکسوس کتاب پلورنځي د پښتو کتابونو او د نورو کتابونو سره په څنګ کې تخفیف هم وړاندې کړی او یو کتاب ډالۍ هم ورکوي. نو دا د هغو خلکو لپاره ډېر ګټور فرصت ده چې هغوی اقتصاد کمزوری ده، کتابونو ته لاسرسی نه لري، نو دوی کولی شي اکسوس کتاب پلورنځي ته راشي او کتابونه ترلاسه کړي. ما خو د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کړل چې خپله امپراتوري جوړه کړه، همدا اوس خپل کاروبار پیل کړل. مثبت عقیدې عبارتونه دي او ماتې مه منه، دا هم د ارواپوهنې په برخې کې ده او هغه ځوانان چې غواړي مطالعې سره شوق پیدا شي، نو ما ورته خپله دغه تجربه ده چې دوی د اول کې یو څه زبردست دلچسپه ناولونه ولولي، نو هغه نه وروسته مطالعې سره مینه پیدا کېږي. هغه کتاب چې ده په پښتو ژبه کې ډېر چاپ شوی هم ده، ته ګټونکی همدلته اکسوس کتاب پلورنځي هم چاپ کړی ده. یو بل کتاب ده چې ما خفه کېږه د عربي ژبې کتاب ده او دلته پښتو ته راژباړل شوی. دغه دوه کتابونه ما ته ډېر مهم کتابونه وو چې زه یې تشویق کړم د کتابو د مطالعې هڅونې لپاره. کتاب هر کتاب په ویلو ارزي، هر کتاب چې لیکل شوی دی یو وارې باید حتما وویل شي. ځوانانو غواړم چې خپل د شوق او ذوق مطابق خپل کتابونه ولولي او له کتاب او له مطالعې سره مینه پیدا کړي، ځکه په نړۍ کې د ناخوالو د حل لپاره یوازینۍ حل لاره چې ده هغه د کتاب او مطالعې کول دي. کم ملتونه چې نن پس پاته دي لکه موږ اصل تعلیم او له کتاب له مطالعې سره مینه نه لرو. خو اوس الحمدلله ډېر ځوانان مې نن ولیدل، زیات خوشحاله شوم چې راغلي ول او په دغه ورځ د موقع څخه په استفاده کتابونه واخیستل. زیات خوشحاله شوم، زما دپاره یې ډېره انرژي وه او ډېره انرژي راکړه دغه ځوانانو. داسې پر انرژۍ او د کتاب علاقمند اوسو. څو کتابونه دې ویوړه مخکې تا ویل چې راغلم بیا لاړم؟ یو شپږ دانې کتابونه مې یوړه، اوس بیا راغلو، بیا کتابو خوښولو لپاره راغلم. فرصت نه ګټه اخلي؟ فرصت نه ګټه اخلو ځکه چې فرصتونه وایي له لاسه ورکول او غمونه رامنځته کوي او دا یو متل ده. دا دې داسې خبره وکړه چې اکثره دغه کتابونو کې که نه؟ او بالکل دا مطالعه داسې یو شی ده چې د انسان ذهن ته قوت ورکوي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې د فرصتونو صحیح استفاده وکړو او راستل
هر ځای کې چې دا رقم تحقیقونه وي موږ ورته حاضرېږو ځکه موږ هم محصلین یاستو بس دو شان ته ډېر غنیمت ګڼو. کتاب یو داسې شی ده چې د انسان مغز فعالوي، یو اغېزمن شخصیت یې جوړوي. ډېرې ښې خبرې د اوس زه راغلی تقریبا نیم کتاب نه زیاته مطالعه کړې. دا له هر کتاب نه یوه جمله سره جمع کړي کتاب نیم کتاب ته جوړېږي. فیسبوک په ورځ کې څو ساعته کاروئ؟ فیسبوک زمونږ کم ده، انټرنیټ نه ګوګل نه مثلا یوټیوب نه دونه زیاته ګټه اخلو ځکه چې هغه چې د زمونږ درسونه ټول په هغه پورې یعنې ډیپینډ دي او نور فیسبوک یاره تقریبا 20 دقیقې نیم ساعت شاوخوا کې کاروو په ورځ کې. کتاب مطالعه دي څومره؟ کتاب مطالعه نو بس خالي لمونځ او ډوډۍ ته وخت ورکوو نو ټوله ورځ ورته پراته یاستو. ورځ کتاب وایي؟ کتاب و کمپیوټر بس خپل مضمونونه وایي. ماشاءالله. قدرمنو لیدونکو دا چې نن اکسوس کتاب پلورځي تخفیف اعلان کړی و نو ګڼ خلک د کتاب اخیستلو ته راغلي وو. پر محصلینو سربیره د اسلامي امارت چارواکو او سرتیرو هم په دې نندارتون کې برخه اخیستې وه او د خپلې علاقې وړ کتابونه یې خوښول. په دوی کې د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران هم راغلی و چې خلک یې د مطالعې لوستلو ته وهڅول او یادونه یې وکړه چې هر افغان باید کتابونه ولولي او بالخصوص د اسلامي امارت مجاهدین یې دې ته وهڅول چې باید مطالعې ته خاصه توجه وکړي. دا چې نن تخفیف و او د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه زیاته وه نو که چېرته د تل لپاره دغسې کتابونه په ارزانه بیه هیوادوالو ته وړاندې شي هغوی به یې واخیستلی شي او مطالعه به عامه شي. هیله مند یو چې ټول هیوادوال د مطالعې د دود په عامولو کې خپله ونډه واخلي، خلک یې واخلي او تر څو مطالعه عامه شي.